غفلت تر ټولو ستر ظلم او خیانت دی. له نن څخه 1400 کاله مخکې مسلمانانو د اسلام د مبارکو لارښوونو په مرسته د نړۍ پر مدنیت لرونکو او متمدنو امپراتوریو حاکمیت پیل کړ. نړۍ ته د بشریت د رفاه او سولې، همکارۍ او ترقۍ پیغام راوړ، ترڅو پیړیو پورې د مسلمانانو د عروج دوره وه. د وخت په تیریدو سره د نړۍ غیر مسلمانانو د واکمنۍ او تسخیر مختلف میکانیزمونه زده کړل، د نړۍ د تسخیر ستراتیژي جوړ کړي او د تطبیق لپاره هر څه وکړل او دا لړۍ لا دوام لري. که د دوی د کوښښونو نیمایي هڅې وروستیو مسلمانانو کولی، نو نن به د نړۍ علمي، سیاسي، تخنیکي او اقتصادي واک د مسلمانانو په لاس کې وی. خو له بده مرغه چې وروستیو مسلمانانو خپل اساسي اهداف شاته وغورځول او د فرعي موخو په حاصلولو سره ورځ تر بلې واک او حیثیت له لاسه ووت. نن اسلامي نړۍ د تش کالبوت غوندې ده چې نه له ځانه شر دفع کولی سي او نه هم ځان ته خیر جلبولی سي. غفلت تر ټولو ستر ظلم او خیانت دی چې په منځنیو پیړیو کې مسلمان واکمن وکړ. د مجلل ژوند شوق، امت او اسلامي اغراض ځینې هیر کړل او تازه ویښه سو اغیارو د حسینو ښځو په تحفه کولو سره دوی داسې ښکیل کړل چې د اسلامي امت ترڅنګ خپل ځانونه هم ځینې هیر سول او په تدریج سره هر څه تر خاورو لاندې سول. نن چې اغیار د مسلمانانو د تسخیر پلانونه تطبیقوي، دا په اسلام کې د دوی د معلوماتو د مطالعاتو نتیجه ده، ځکه دوی د مسلمان د ښکیلولو اسباب پیژندلی دي چې هغه ښځه او شتمني دي. د هر تاریخ کتاب مطالعه مې د معلوماتو د حاصلولو ترڅنګ زوروي، ځکه د رب العالمین په مرسته زموږ د مشرانو لخوا حاصل سوی رعب، واک او نوم بیرته زموږ نور مشرانو بایللی دی. که د خراج شرعي حکومتونه دقیق وګورو، نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زراکت او فتانت ته به حیران سئ چې څونه حکیمانه اقدام یې وکړ او د وخت مسلمانان یې له ممکنه غفلت او هغو مشغولتیاو څخه وژغورل چې اسلامي امت ته به په لوړ قیمت تمام سوي وی. د کفارو دقیقې توطیې او دسیسې مطالعه کول انسان دغسې د مایوسي لیکونو تر اړباسي او ترڅنګ یې انګېزه درکوي چې سریع او مدبرانه اقدامات د ولسونو د بریا او پرمختګ اساسي عوامل دي. حل لاره او وړاندیز تر فرعي او شخصي ګټو تیر سي، د اسلامي او اساسي ګټو په اساس ستراتیژي او پلانونه جوړ کړي او اوسنی محکوم ملت او امت وژغوري.